أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين وزير وركا خلقتا آمنوا چی ایمان روڑ دی وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي ان لهم بشکد دی د پارا جنات باغون دی تجری جبهی من تحتها الانهار لاندې داغین نهرنا كلما هر کلا رزقوا چه رزق ورکړي شي منها داغینا من ثمرة داغید میونا رزقا رزق قالوا دی بوائی هذا الذي دا آغا رزق دی رزقنا چراکړي شي مونتا من قبل مخکې دینا وَأُوتُوا أَوَّرْكْلِ شِوْ بِهِ پدې سرا وَأُوتُوا أَوَّرْبَكْلِ شِوْ بِهِ پدې سرا متشابها یوشان ولهم دلیل پارا فیها پدې جنت کې ازواج ببیان وی مطهرة پاکی کړي شوی وهم فيها خالدون او دیو پاکی کې همیشه وي ان الله بشک الله لا يستحي حيانكي أن يضرب ذات بيان كي مثلا يوم مثال ما بعوضة ليوم عشي فما فوقها يا برداغينا فأما الذين بس آغفلك آمنوا چيمان رولدي فيعلمون غيطو يجي أنه الحق وچبشكر حق دي من ربهم دترب رب داغينا وأما الذين آغفلك كفروا چی کفر کړي دي فيقولون نغيواي ماذا أراد الله سيدا دلري الله بهذا مثلا پدی مثال باني يضل گمراه كي به پدی سرا كثيرا دير ويهدي وهدايت كي به پدی سرا كثيرا دير وما يضل به يوم گمراه كي پدی سرا إلا الفاسقين مگر فاسقان الذين فاسقان او خلق دي ينقضون شريماتي عهد الله وعديد الله من بعد ميثاقه رسل مزبوط يا داغينا ويقطعون وغيكت كيما هغس امر الله چې امر کړی الله به باغ سرایو صلادا چغملو کړی ويفسدون او فساد کوي في الارض پزمکه کې اولئک داخلكم الخاسرون دا تاوانیان دي کیف تکفرون څنګه کفر کوي تاسو بالله بالله سرا وکنتم او تاسو امواتا نشو تاسو فاحیاکم جوندی کړی تاسو ثم یمیتکم بیا ومړی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا بداغ طرف تاسو ورګرځئ هو الذی الله غزاد خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره ما فی الارض سجی پزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى بخير إرادة وكلا إلى السماء أسمانتا فسواهن بس برابر كل غيلرا 7 سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم أو غفار سجبان لفو يديه